د اوومې ناحیې په قلعه عثمان خان سیمه کې د لسګونو هستوګنیزو کورونو او لوړ پوړیزو ودانیو ویجاړېدل. وضعیت این منطقه قبلا چطور بود؟ فعلا چطور است؟ نظر از اون زمان که بود حزبگرایی گروهگرایی بسیار زیاد بود. هر کی به منفعت خود به نفع خود کار میکرد. فهمیدی برای وطن کار نمیکرد، برای ملت کار نمیکرد، برای مظلوم کار نمیکرد. یعنی مردم زیاد ضرر کردن. والا ضرر کردن نه، خب به فایده مردم شد. ضرر نیست، مکمل فهمیدی فکر که یک آبادی است. تقریبا مردم 3 ماه پیش 4 ماه پیش خبر کرده بود که این تا سرک به این سمت میاد. جیب خود پر کرد و خالی شد و رفت. چه شد وفام نکرد. این سرک تقریبا از کجا به کجا وصل میشه؟ اینمی سرک به یک کلان آبادی است. یک قسم سرک وجود نداشت فعلا که اینجا موقعیت استاد است. حکومت جمهوریت بسیار چیزای پیشرفته داشت اما کار نکرد. د بخونکو مهربان آزاد په سپیڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې روانې وي. درنو لیدونکو نن زه یو داسې سیمې ته راغلی یم چې دلته د ښاروالۍ له لوري ستر تخریبات پیل شوي دي. دا پروژه د ګلباغ د عمومي سړک څخه پیلیږي او په پډوله باندې پای ته رسیږي او هلته له همغه پډولې له سړک سره نښلول کیږي. تاسو ته معلومه ده چې په پډوله کې هم یو نوی سړک جوړ شوی دی چې هغه هم یو اتصالي سړک دی او یو ډیره ستره پروژه هغه هم ده. دا سړک چې له دغه ځای څخه ورغېږي له همغه سړک سره به دا سړک نښلي او دلته به هغه ستونزې او مشکلات چې زموږ د دې سیمې خلکو درلودل انشاءالله چې ورسره په بشپړ ډول حلېږي. په اوس وخت کې د دې پروژې لپاره د دې سړک د رغېدو لپاره ستر تخریبات پیل شوي دي چې په دې کې هستوګنیز کورونه یو پوړیز او 2 پوړیز او همداشان تر 5 پوړیز او 6 پوړیز ودانۍ پورې هم په دې تخریباتو کې شامل دي. او تاسو کتلی شئ زما شاته چې دغه ودانۍ چې نوې رغېدلې ده او نوې کارونه پیل شوي وو دا هم د تخریب برخه ګرځېدلې او دا هم نړېدلې ده. وړاندې هم همدغه ډول تخریبات ترسره شوي دي او ډېری کورونه نړېدلي دي. مخکې له دې چې دا تخریبات پیل شي دلته استملاک ترسره شوی ده. له هغې څخه وروسته بیا د تخریب چارې پیل شوي دي. او وړاندې هم همدغه ډول د ګلباغ عمومي سړک چې دی له هغې ځای څخه دا تخریب پیل شوی دی او همدغه ډول ادامه لري. په تېر کې دلته سړک موجود نه و، فرعي سړک حتی موجود دلته نه و. د نیک امرغه چې د یو عمومي سړک لپاره کار پیل شوی. زه کوښښ کوم چې د دغه سړک په تړاو باندې د پروژې په تړاو باندې هم د دې تخریبات او د ویجاړیو په تړاو باندې د انجینر صاحبانو سره او د سیمې اوسېدونکو سره خبرې اترې ولرم. خبرونه تر پایه را سره وګورئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. دلته د همدې پروژې په کاري ساحه کې ولاړ یم. شاوخوا کتلی شئ ډېری کورونه ویجاړ شوي دي او لا هم کار جریان لري. مخروبه مواد د سړک په منځ کې هم موجود دي او سړک غاړې ته هم موجود دي او د ښاروالۍ کارمندان هم لګیا دي چې دغه مخروبه مواد یا خاورې او کوم خښتې چې نیمه پاتې دي دا جمع کړي او له دې ځای څخه ویسي. د دې سیمې یو اوسېدونکی راسره ولاړ دی، یو ځوان دی. له دوی سره خبرې کوو. دوی هم په همدې ساحه کې اوسېږي
د تخریباتو په تړاو ورسره خبرې اترې. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ خوب بخیر هستی؟ هستی؟ خوب است؟ بخیر هستی؟ فضل خدا. نامه کی مرسی. چیست بیادر؟ نام سبحان است. سبحان. آه. ماشاءالله. سبحان باشنده همین محل هستین دیگه. باشنده همین محل هستیم. این محل به نام چی یاد میشه؟ به نام نواباد قلیلوگری. نواباد قلعه‌لوگری. و قلعه اسفندیار هم میجره میگه یا دور است یکم کی؟ از این قره بالاتر اوسون است. اوسون است دیگه. خب از این برای ما بگو که چی وقتی تخریبات شروع شد و چه قسم بود؟ اول مردم خبر کرده بود یا چطور؟ این تقریبات مردم 3 ماه پیش 4 ماه پیش خبر کرده بود که این تا سرک به این سمت میه خب و این باز 2 ماه پیش سرک تطبیق کردن و چپاکاری و تخریبکاری را شروع کردن. پیش از اینکه اینجا استملاک صورت بگیره سرک وجود داشت؟ سرک فرعی هم وجود داشت یعنی؟ نه یگان موترا میرفت اما سرک فرعی وجود نداشت اصلا؟ نه نداشت. خب مردم برای رفت و آمد که خانه میرفتن یا ضرورتی داشتن از کدام سرک استفاده میکردن که اینجا سرک نبود؟ سرکای کوچا بود دیگه؟ کوچا بود. باز وقتی که چی میرفتن از این کوچا یک موتر راه بود. خب یعنی یک قسم سرک وجود نداشت فعلا که اینجا ما خودت استاد هستیم دیگه؟ نه رقم سرک وجود نداشت. این سرک تقریبا از کجا به کجا وصل میشه خبر داری؟ بله از این لب سرک دوغاباد و گلباغ وصل شده به دشت پدوله. دشت پدوله اوس رفته به اوجا وصل میشه؟ به اوجا وصل میشه. خب چقدر خانه به نظر تخریب شده در اینجا؟ شما خود در این محل هستین میبینین کارایش مردم خودشان شروع کردن یا شهروالی آمد شروع کرد تخریب؟ نه خود مردم شروع کرد. بخاطر که خود شرکت گفت که کارایتان شروع کنی خلاص کنی اگه ما بریم باز چیزتان نمیبریم با خودمون میبریم. باسی حدود از این لب دریا باعث حدود یک 12-13 خانه تخریب شده. 13 خانه؟ 13 خانه کلان دیگه؟ خانه کلان دیگه. خانه خرد خونه بود دیگه. معلوم است که اینجا همه خانه را که ما میبینیم 2 منزل و تقریبا یا 2 منزله خود تقریبا که زیاد است فکر کنم. 2 منزله و 3 منزله زیاد بود. نه؟ خب این تخریبات که شروع شد مردم وسایلی را که داشتن با وقتشان از اینجا کشیدن یا چطور وقت برش اینقدر بود؟ برشان وقت داده بود که وسایل تان بکشید. باز وسایل خود به مو وقت که شرکت داده بود به مو وقت وسایل خود کشیدن بردن. خب کسایی که اینجا مثلا خانه داشتن از طرف شهروالی برشان عوضشان مثلا از زمین پیسهشان که مثلا کسی قواله داشت زمین خریده بود نه خانه ساخته بود از او پیسه چیزی برشان داده یعنی عوضش؟ تا هنوز خب پیسه تخریب خانه شان نداده و زمین خانه که عرفی دارن اکثریت مردم و زمین قول شرعی ندارن. قول شرعی داشته باشن پیسه زمین شان میده. فعلا آن پیسه تخریب خانه را میده. به نظرت که این سرک ساخته شده ان شاء الله که کار شروع شده و ارزش هم فکر کنم که زیاد است چند متر است به نظر؟ بله ارزش خو خیلی زیاد است. همین لب سرک دانش که ما 40 متر است و 33 متر میشه. 33 متر میشه. پیاده رو و چیزا هم داره دیگه؟ پیاده رو و گلدان و یعنی خود سرک این چیزا خود داره. برای مردم به نظرت برای مردم خوب میشه این سرک که ساخته شده؟ به مردم خیلی خوبه این سرک بخاطر که این سرک خیلی برای مردم کسایی که مال میبرن برزان قیمت و کارتینه و بگرامی و از این سمت خیلی آسان شده باشه. برای کسایی که کاروباری هستن دیگه؟ کسایی که موترهای تیلر یا میبرن. زنده باشی بیادر بخیر باشی. چیزی هم هست که مثلا ما سوال نکرده باشیم و اینجا وجود داشته باشه از او اگه برای ما بگوین؟ نه دیگه هیچ چیز نیست همیشه گفتی. قربانتان زنده باشین بخیر باشین. بخیر باش سلامت زنده باشین. درنو لیدونکو تاسو کتلی شي ډیره ځوانان دا اوس هم موږ شاوخوا راټول شوي دي تقریبا ډیر تر سره شوي. وړاندې هم یوه مدرسه ده چې تقریبا حویلۍ ویجاړه شوې ده او په ځای به یې همدغه سړک راغلی کارونه ډیر پاتې دي. اوس هم دغه ماشومان د مدرسې نه راوسخت شو د کور په لور باندې روان دي. کوچني کوچني ماشومان دي. څنګه خوب هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله. خوب هستی جوان؟ صحت خوب است؟ نامت چیست؟ مجتبی سبق میخونی؟ خب ناظره میخونی یا حفظ؟ حفظ نو شروع کردی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خودت شروع کردی علاقه خودت بود یا د خانواده کسی برات گفت تشویق کرد؟ نه د خانواده. خو اینجا مدرسه است دیگه؟ مدرسه تانم فکر کنم د تخریب رفته ویلیش. خوب سبقایتان چطور است؟ خوب است. قاری صاحبا رفتارشان خوب است؟ بله. چند نفر هستین در مدرسه همسن سال خودتان؟ است زیاد هستن. زیاد هستین. خب از ساعت چند شروع میشه مدرسه تا چند است؟ از 7:30 تا 11:30. 11:30. خانهت باز دمیج است دیگه نزدیک است. هر روز میری و میای دیگه.
خوب بسیار خوب بسیار خوب بسیار کار نیک میکنی. زنده باشی، در سابقات برکت و خدا برات یک آینده درخشان بده. زنده باشی، بخیر باشی. درنو لیدونکو همدا ګلالي ماشومان زموږ د هیواد آینده ده. ان شاء الله چې په فکري روزنه باندې په سالمه فکري روزنه باندې وروزل شي، نو ان شاء الله چې همدا ځوانان به زموږ د هیواد آینده ټاکي. هم دې سیمې انځورونه ګوري، بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. دلته د همدې پروژې په کاري ساحه کې ولاړ یم لا هم، او څنګه چې ګوري ډېر کار ترسره شوی ده. یو څه چې دلته موږ پام ځان ته راواړو هغه دا ده چې د کار چټکتیا ده، او بل د دې سیمې د خلکو همکاري هم دلته موجوده ده. وړاندې چې زه له څو وروڼو سره وغږېدلم، غوښتل چې په تصویر کې را نه شي، او له همدې امله موږ هم ونه غوښتل چې په تصویر کې راشي. هغوی راته ویل چې موږ همیشه راځو دلته له ښاروالۍ د کارکوونکو سره، البته موږ هلته همکاري لرو، او هر وخت چې دوی موږ ته غږ کړی دی موږ ورسره همکاري کړې ده، او لا هم د دوی همکاري جریان لري. کوم مشر چې زما په څنګ کې ولاړ دی دا نو د غزني ولایت نه راغلی دی، او دلته میلمه دی. غواړم له دوی سره د دې پروژو په تړاو باندې خبرې اترې وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عافیت سلامت. زنده باشید. کامیاب باشید. زنده باشید. کاکا جان نامتان چیست؟ نام من سید شاه محمد. سید شاه محمد. بله. از ولایت غزنی هستیم. بله. خب اینجا مهمان آمدید. مهمان آمدید. قوم خویشتان اینجا زندگی همینجا یک دوست هست. دوست هستن. بسیار بسیار خوب. دیدین دوستایتان چطور بودن؟ خوب بودن؟ الحمدلله. خوب. همه کاکا ما خودت که ایستاد هستیم اینجا بخیر قرار است که یک سرک جدید ساخته شود و فعلا هم شما خود تخریباتشان رو دیدین. بله. شاید همین دوستایتان هم درباره این سرک کردن صحبت کرده باشه. نظر درباره این سرک چی است که در پروژه ها که در کابل جریان داره؟ نظر من درباره کارهای خیر میگه والله خیر الرازقین. هر کاری که خیر بنده خدا انجام میدهد اونا معلومه. این پروژه ها خدا خیرش بده، خدا توفیق بده ان شاء الله. وطن ما میشه آباد، وطن ما میشه خوب. حالا سعی که سرک ما خامه است. اگر ان شاء الله این پروژه کارها را ادامه بده، همه جا بره کار بکنه، سرک ها پخته شود، سرک ها خوب شود، همه راحت میشیم، ما و شما راحت میشیم، ملت راحت میشه، مردم راحت میشه ان شاء الله، بدون شک بدون شبهه ان شاء الله و تعالی. بسیار یک کار نیک است. بسیار کار نیک. در غزنی پروژه ها جریان داره دیدی؟ پروژه ها جریان داره. من فعلا برای صحبتم نکردم. من از پاکستان آمدیم، جدید میشه فهمیدی، ردیمزی پاکستان بودیم، خانواده آمدیم جدید، میبینیم وطن ما دیگه وطن شده، وطن ما تغییر کرده. بسیار من دوست دارم کارهای پیشرفته. پروژه ها غزنی جریان داره، کار میکنه ان شاء الله و تعالی موفق و میاد کامیاب باشه ان شاء الله. کاکا چقدر وقت در پاکستان بودی؟ خب پاکستان حدود یک 20-25 سال اینجا گذاره کردم. 25 سال پیش که مثلا در اینجا بودی شهر کابل خود دیده بودی؟ شهر کابل یک دفعه آمدیم دیده بودیم، یکی تغییر کرده ماشاءالله. و این زمان خیلی فرق کرده. خیلی فرق کرده. حالا خوب شده، بهتر شده. در زمان گذشته پیش از امارات جمهوریت بود، تقریبا 20 سال حکومت جمهوریت بود. بله. به نظر خودت که اینجا آمده بودی، شهر کابل دیده بودی، کار نمیشد، به نظرت علتش چی بود؟ چرا او زمان کار نمیشد؟ چون پیسه هم زیاد بود، مردم میگه که از هر جای پیسه می آمد، امکانات زیاد بود ولی بازم کار نمیشد. علتش به نظر خودت چی است؟ نظر از اون زمان که بود حزبگرایی گروهگرایی بسیار زیاد بود. هر کی به منفعت خود به نفع خود کار میکرد. فهمیدی؟ برای وطن کار نمیکرد، برای ملت کار نمیکرد، برای مظلوم کار نمیکرد، برای صداقت و راستی به ملت نمیکرد. فهمیدی؟ یعنی به نظر خودت که جیب خود پر میکرد؟ اونا جیب خود پر کرد و خالی شد و رفت. چه شد؟ وفام نکرد، به خاطر که خدمت به مردم نکرد، به مظلوم نکرد، به معلولین نکرد. به همین خاطر حالا که ما میبینیم اینجا آمدیم حقیقتش خیلی تغییر کرده. ما خیلی خوشحال هستیم از امارات اسلامی. امیدوارم که انشالله این کار
روز به روز رونق پیدا کنه، ادامه خوب پیدا کنه انشاءالله. به این امید یعنی زنده ایم اگر انشاءالله. مقایسه کنیم از نظر امکانات امارت اسلامی به جمهوریت مقایسه میشه، یا بگوییم که امکاناتی که فعلا امارات داره و اقل پروژه را پیش میبره، امکاناتی که جمهوریت بود مقایسه شدنی است که یعنی این طرف که فکر کنم که حکومت جمهوریت بسیار چیزای پیشرفته داشت ما کار نکرد، فهمیدی؟ به خاطر که فکر کنم که او زمان فرق منه، پروژه های پیشرفته او زمان بود کار نکرد، اما اینا که انشاءالله و تعالی را ادامه میده کار میکنه بهتر. یعنی اگر کسی بخواه که خدمت کنه در هر حالتش میتونه انشاءالله. اگر حکومت پیشین همین 20-25 سال قبل همین قدر کار میکرد، حالا اینجا همه گل و گلستان بود، ما از روی خاکا اینجا راه نمیرفتیم، روی سرک پخته اینجا راه میرفتیم، اینجا همه تمیز بود، خیلی کارهای پیشرفته میشد. میبینی که وطن ما و شما در حکومتی ما را آمده خیلی پیشرفته شد. نظر من البته مگه دیدم مقایسه میکنم اینجا، البته این زمانی که ما آمده بودیم در جمهوریت و سرک غزنی و کابل بسیار خامه بود، بسیار به سختی مردم میرفتیم. حالا انشالله قراره که دو طرفه شوه، یک طرفش که پخته، دو طرفه انشالله پخته شوه. کاکا شما در پاکستان هم زندگی کردین، در اونجا که آبادی را میدیدین چی در ذهنتان می آمد که وطن ما چرا اینطور نیست؟ در ذهن من می آمد که من اینجا کار میکنم، چرا وطن خود کار نکنیم، چرا وطن خود آباد نکنیم، چرا زحمت به بغل خود نکشیم. حالا شما میبینید جهان میبینه که مردم افغانستان در 50 سال 55 سال 40 سال 30 سال 25 سال همه که مهاجر شد، نه که به رضایت، به زور زبردستی بیرون کرد پاکستان، به زور زبردستی. حالا قدر ظلمی که در پاکستان است بالای مهاجرین همه خبر داره، همه میبینه، حالا میدونه. نمیدونم که چی به خاطر چی دیگه، اگر نه قبلا خوب بود حالا ببینیم که چی میشه. خدا کارها رو بخیر کنه. فعلا هم که کارا جریان داره انشالله امید میره که انشالله بهتر و بهتر. من از خدای متعال انشالله خواهان ازی هستم برای کارگرای پروژه، برای که خدمت به وطن میکنه، آنهایی که زحمت به وطن میکشه، کامیابی و فیروزی را سالهای سال برایش انشاءالله تمنا دارم. کامیاب و موفق و سلامت صحت باشد و برای شما هم صحتمندی سلامتی آرزو میکنم انشاءالله. صحت سلامت باشید، همه شما در پناه حق باشید، عافیت باشید، بخیر باشید، زنده باشید. درنو لیدونکو کاکا خبره تاسو ورل ډیره خوږی خبرې وکړلې. ځینې واقعیتونه دي چې بیا ته پرې وغږېږي سړی او د پتلاوي بیا پوښتنه وکړو. اوسني امکانات د تیرو جمهوریت له امکاناتو سره ډیر زیات توپیر لري. اوسنۍ پروژې جمهوریت له پروژو سره ډیر زیات توپیر لري. په کمو امکاناتو ډیر زیات کار ترسره شوی دی، په ډیرو امکاناتو کم کار هم نه ترسره کیږي. دا یو ډیر لوی توپیر دی او له نیکه مرغه چې هوډ عزم موجود دی چې له خیره سره دغه سلسله به ادامه ولري او له خیره د هیواد په آبادي او پرمختګ کې به په ګډه سره ونډه اخلو. انځورونه ګورئ د پروژې بیا هم له تاسو سره بیا هم درته ښه راغلاست وایم درنو لیدونکو. لکه څنګه چې ګورئ اوس هم ماشین لاګیا دی او دغه خاورې او غزلې چې د دغه تخریب له امله رامنځته شوي ده ځای په ځای کوي او لا هم د دې سیمې اوسېدونکي راځي د کار نه لیدنه کوي. ډېری کورونه لکه دغه کور چې اوس ګورئ تقریبا چې اتاقونه یې په بشپړ ډول باندې له منځه تللي په دې تخریباتو کې فقط یو د احاطې او هغه د چاردیوالي یو دیوال پاتې دی او دغه ځای هم همدغه ډول دی. فکر کوم چې کاکا یې وارې بیا د دغه چیلا لپاره او د دغه څپرې لپاره خښتې لګولي دي او ورلاندې ناست دی او انګور هم ډېر ښایسته راځوړند. کوشش کوم د کاکا سره خبرې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کاکا جان جور بخیر، خوب است؟ صحتم خوب است؟ مهربانی بشینید. خوب هستین؟ صحتم خوب است؟ راحت باشین. خوب هستین کاکا جان؟ صحتم خوب است؟ شکر بخیر هستین؟ الحمدلله، شکر زنده باشین. عزیز صاحب نامتان چیه؟ اسم خان محمد است. خان محمد. کاکا خان محمد چقدر وقت میشه در این محل زندگی میکنه؟ والا تقریبا
عمر من خود 53 سال میشه که اینجا زندگی میکنم. 53 سال. بله. خانه دیگه از خودتان است؟ خانه برای از خودم باشه. دیدم تازوجه دیگه از زیر سایه ششتی و هر روز میگه. خانه ما اینه میستگونو. خب اونم خانه. مگلی. خب این هم خانه هم سایه است؟ خانه برادرزاده ماست. خب بسیار خوب بسیار خوب. هر روز میایید اینجا میشینی یا چیزو فقط امروز اومد؟ والا دیگه بیکار باشیم اینجا میشینیم دیگه. خب بسیار. اینجا که میبینین زیاد تخریبات هم صورت گرفته، زیاد خانه ها چپه شده فکر کنم که. بله همونطور است. چقدر وقت میشه این کار شروع شد و چقدر خانه دیگه تخریب شده؟ والا فکر کنم 3 ماه شده دیگه. از کار از سرک 3 ماه میشه. خب ولی زود کار میکنن. خب تون کار میکنن. یعنی کلا نمی سرک که از اینجا شروع شده تا سرک بدوله تا اونجا تخریبات کلا خلاص است. تخریب کاری کلش خلاص شد، فقط موار کاری و نمی جغل کاریش مونده. جغل کاریش مونده. مواد مخروبه از اینجا انتقال دادن. انتقال دادن کلش. خب فقط این خاکایی که اینجا موجود است فقط روی زمین خاک است. این دیگه حساب گلدان است. اینجا مقطعی پیاده رو میشه. یارو باز بعدن تصمیم میگیرن جوی برش جور کنن. بعد از این خانه خودتان هم در تخریب رفته؟ والا تخریب رفت و 1.5 بسواولیم رفت. یک دیوال بود، یک دشنا بود. یعنی مردم زیاد ضرر کردن؟ والا ضرر کردن دیگه. خب با فایده مردم شد. این ضرر نیست، این مکمل فهمیدی فکر که یک آبادی است. عجیسه ما هر جایی که میریم تخریبات میبینیم، یک سرک جور میشه، یک کار نو میشه در بخش پیشرفت وطن. زیاد از هموطنای ما مثل خودتان جایی که آبادی میشه، سرک دیر میشه، بسیار خوش هستن، اظهار خوشی میکنن که این وطن ما اگر یک بخش از خانه ما رفت تخریبات، این بخش دیگه ما این دیگه آبادی است. جور میشه بخاطر اینمی سرک به کلان آبادی است. اگه کس قدر سرک نفهمه، قدر راه را نفهمه، اینجی منطقی ما مکمل فهمیدی راه نداشت. سرک فهمیدی نداشت که بری بیایی. سرک بوده و دور. و یک ذره از این تخریبات ما فهمیدی که توجه دولت میخواهیم. از این تخریبات ما را فهمیدیم، تخریبات ما را این پیسهش هم بده. ایوازش بده. انشالله. حالا مشتمل فهمیدی چای مردم از بین رفتن، مکمل 100 متر چا بود اینجا. تخریب شد، دیوال ما تخریب شد، تشنا مثال خانه مردم. اونجا که میریم فهمیدیم هر 10 روز بعد میاد 5 روز بیاد. این یک توجه دولت نمیخوایم که کار ما را زود اجرا کنه. اینجا خو استملاک صورت گرفته. استملاک صورت گرفته، مکمل دوسیای جور شده، مکمل دوسیای مردم رفته. دیگه زیر کار است، فقط اینمی گپ از یاست که برو بیا خلاص. انشالله که او هم خدا مهربان است که شهروالی هم هر جایی که تخریبات کرده، جایی را بررسی کرده، انشالله که جای دیگه که ما رفتیم انشالله که پیسه داده و اینجا هم توکل به خدا. خو یک ذره میتن خو یک کم پروسه کمکی میتن، یک ذره پروسه بسیار کند پیش میره. خب عجیس درباره همین منطقه برای ما بگوین که شما خیلی وقت است که 50 و چند سال گفتین که در اینجا 53 سال پیش از ما پدر ما اینجا پیش از ما فهمیدی برادرای کلان کلش همینجا. یه دایمی منطقه دیگه بزرگ شدن، خوب بلد هم هستین. وضعیت این منطقه قبلا چطور بود، فعلا چطور است، چقدر تغییرات آمده، کدام مشکلات وجود داره؟ مشکلات دیگه وجود نداره اینجا. این منطقه مکمل هم امنیت است، ولی دیگه چیزی نداره. فقط همین تخریبات است دیگه، همین مشکل است دیگه. مشکلات تخریبات است. این مردم بی جای است در روی دشت زندگی میکنه. فقط همین چی از این پروژه از این معلوم شود که مردم مثال اینی خانه ماسته فکر که در روی دشت است که دیگه توان از یام نیست که آدم جور کنه اینجا. همین تخریبات خدا خلاص کنن که این پیاده رو از یام معلوم شود که ما می دیوالای خدا بخیر جور کنیم. ان شاء الله زنده باشید. ان شاء الله دیگه کدام مشکل خو نیست از نگاه امنیت قبلا چطور بود؟ والا امنیت خو قبلا خوب بود، دیگه حالا فضل خدا خوب است. کدام مشکل خو نیست؟ نه کدام مشکل نیست. بس همین کل چیز است، امنیت باشه، مردم آرام باشه، این همین آرامی ان شاء الله که این سرک هم جور شود، اما وضع همین تخریبات هم داده شود، ان شاء الله مشکل حل میشه. خدا مهربان است. زنده باشید کاکا، قربانتان، زنده باشید. زنده باشید، عمرتان برکت، بخیر باشید. درنو لیدونکو کاکا خبرې مو اوریدلې د کور یوه برخه اوس دغه چې تخریب شوې ده او یوه چیله فقط د بیرون سیمې ته پاتې ده همدغسې، او دوی راځي ورته کیني. د ګاونډیانو کور دی،
له نیکه مرغه چې زموږ ډېری هیوادوال چې کله هم د هیواد د آبادۍ په برخه کې یو قدم اخیستل کېږي د قدر په سترګه ورته ګوري او ډېر د خوښۍ اظهار کوي. ټول هیوادوال دا غواړي چې دلته د هیواد په داخل کې آبادي پیشرفت رامنځته شي تر څو پورې وکولی شو چې زموږ راتلونکي نسلونه هم ورځنې ګټه واخلي او موږ هم وکولی شو چې ګټه ترېنه واخلو. درنو لیدونکو تاسې د همدې پروژې یو څو انځورونه ګورئ بیا هم له تاسو سره یو کوښښ کوم چې له نورو ورونو سره هم خبرې اترې ولرم. درنو لیدونکو بیا هم دلته ښه راغلاست وایم. دلته د همدې پروژې په کاري ساحه کې ولاړ یم. دوه ځوانان را سره ولاړ دي، غواړم له دوی سره خبرې اترې وکړم. دوی هم فکر کوم چې ډېر ستړي دي او کار یې ورسخت کړی او د ډوډۍ وخت دی. اوس دوی روان دي ډوډۍ ته. ومې غوښتل چې له دوی سره یو څو خبرې وکړم او بیا له هغې نه وروسته رخصت کړم. السلام علیکم ورحمت الله. ستړی مه شې، ښه په خیر یې؟ ته هم ستړی مه شې، ښه په خیر یې؟ ګراني ده، ښه خو یې؟ څنګه وروره ښه یې؟ والله بخیر الحمدلله شکر ده. نوم دې څه شی دی که په لومړیو کې ځان زموږ لیدونکو ته ور معرفي کړي؟ نوم مې سید رحمان شریف زوی د خوست ولایت بری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېر ښه ډېر ښه. په دې پروژه کې څه مسؤلیت لري، څه شی کوي؟ په دې پروژه کې خو الحمدلله اوس زه ټیکهدار یم ډېر او د دغه سینتوي ټول مونږ پورې مربوط ده او بل ما سره بل یو کاریګر هم شریک دی ما سره په دغې کار کې او کاریګر را سره دی او کاریګر مې رخصت کړل. اوس بس ډوډۍ ته راغلو. نو څو نفره کاریګر سره کار کوي اوس وخت؟ اوس وخت یو کاریګر یاره 11 نفره کاریګر ما سره کار کوي. ماشاءالله ماشاءالله. نو 11 نفره دې ځان سره مصروف کړي دي؟ او 11 نفره مې ځان سره مصروف کړي دي او راتلونکي کې به نور هم زیات شي ځکه چې کار هلته برابر نه دی چې مونږ مخکې لوډ شو او که کار برابر شو نور کاریګر هم زیاتېږي انشاءالله. انشاءالله خدای مهربانه ده چې نور به هم پر مخ باندې. څنګه تاسو سیمتاوي شروع کړي د تخریبات خلاص شوي سیمتاوي شروع کړي که څنګه؟ سیمتوي مو شروع کړی تقریبا 1100 متره کمپلیټ شوی د سیمتوي مو 1100 متره او په دې کې پلچکونه دي نه دانې پلچکونه دا کمپلیټ شوی دي او د څو دانې وړاندې ودرېږو چې دا موټر ونه وهي دلته به هم لږ لاره پرېږدو. ښه ښه له خیره سره کارونه ډېر چټک روان دي. او کارونه خو الحمدلله دومره چټک روان دي په افغانستان کې خو خصوصا په کابل کې خو دومره کارونه دي. زما خپله ځکه درته وایم مشر ورور مې دی عبدالسلام شریف زوی هغه بیا پروژې دلته لري په افغانستان کې اوس وخت کې او د پډولې پروژه موږ شروع کړې ده. شرک چرسي پروژه د شرک فیصل دار ځن قیمت ده او یو غټه شبخانه په کونړ کې هم شروع ده. ماشاءالله. نو ډېره تجربه لري په دې سیمتاوي او په دې هغه کې. نو له خیره سره نه د کاري تجربه بیخي زیاته تجربه لرو. یو خدا ده چې ځان ته یو کار پیدا کړی دی، بل دا ده چې یو نور کاریګر هم را سره دی. په دې ټولو پروژو کې به څو نفر سره مصروف دي تاسو؟ په ټولو پروژو کې تقریبا 100 نه موږ سره پورته کاریګر مصروف دي دلته. ماشاءالله ماشاءالله. ډېری ورونه زموږ د کار د نشتون نه یو څه شکایت کوي او بیا چې له خیره سره تاسو غوندې ځوانان دغسې یو کار ته زمینه برابروي یو څو ورونه ورسره مصروفېږي دا نو بیا ډېر د قدر وړ کار دی. خدای تعالی په کارو کې برکت واچوه او خدای تعالی نور هم تاسې همدغه ډول دې ته جوګه کړي چې وکولی شي نورو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. که دا راته ووایي چې په لومړیو کې راغلې دغه سیمه څه ډول وه، د خلکو سره به تاسې ناسته پاسته کړي د دې سیمې په تړاو باندې څه ډول دا سیمه وه؟ دغه سیمه بس فقط کورونه او دغه لاره هېڅ طریقه نه وه چې لارې څه ترتیب کې جوړ شي. هغې نه وروسته دغسې داسې لاره جوړېږي چې نقشې که زه درته وښیم نو نقشې ډېره خوندوره نقشه ده. د کابل شرولۍ څخه هم ترکیبېږي، هره ورځ راځي هره ورځ دلته ګوري چې څنګه کوم ته سړک جوړېږي. سیمتوي ترکیب کېږي او دغه کانکریټ هر څه ترکیبوي د شرولۍ لاس لاندې کار کېږي. یعنې مخکې له دې چې دا پروژه کې ته کار شروع کړې ته نه وې راغلی دلته؟ نه یم راغلی. نه وی راغلی. دا ورور تا سره کار کوي؟ نه دا ما سره کار نه کوي، دا د ټانکر مسؤل دی. دا ټانکر مسؤل دی، خپل ځان د ټانکر ته راسه که ته راسه پهلوان تا سره مې یو څو خبرې وکړم. ته راسه دلته څنګه ته ښه کراري خو ده ژوند دې په خیر تېرېږي. ستا نوم څه شی دی؟ ما نوم حمید ګل. ټانکر دې خپل ده که نه؟ نه ټانکر پردی ده. که ته چلوې؟ او زه به ډرایوري چلوم. ښه اوبه رسېدې خلکو ته او که څنګه؟ او د خلکو د اوبه دیوالونه سړک او پاشي کوم. سړک او پاشي کې او پلچک او پاشي کوم. رښتیا هم دا کله چې تخریب وشي نو دا توټې ډېرې زیاتې که نه؟ نو پاشي ته ضرورت لري. او ښه صحیح. څنګه کار نه دی خوشحاله یې او او ولې نه ښه صحیح. نور پروژو کې دې کار کړی دی؟ او نور د مزنګ پروژو کې مې کار کړی دی. د مزنګ کې دې هم کار کړی دی. دا د او پاشي او ځینې دغه د
کوم چې کانکریټ اچوي که نه دغه پروژو کې چې کله یو څوک یا د کانکریټ دپاره چې کوم موټر دی هغه چلوي یا اوبه او پاشي کوي نو د دې ډریوري ډېره سخت کار دی والله سخت ده شو مخته فکر کوي څوک ونه وایي ونه غورځوي موټر بوټ یو خو دا ده چې کله چې کار تر سره شوی په هغې کې ته کانکریټ اچوي یا کار تر سره شوی ته هلته اوپاشي کوي نو دواړه خواته د باید فکر شي داسې نه چې کوم شوی کار یې هغه له منځه وینسي ولې نه داسې ده څنګه کارونه خوشحاله ښه صحیح څو ملګري در سره دي دلته په دې پروژه کې خپله چې لګیا یې ملګري پروژه کې ولا پاته ماته وي سل نه بوختې وي سل وخت نور هم زیاتېږي له خیره سره ځکه چې کار خو لا لومړی دی او سخا زیاته دی ډېره زیاته مننه الله هم خوښ لره الله هم په کارونو کې برکت واچوه ډېره زیاته مننه وروره الله دې خوښ لره ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه الله مو آباد لره درنو لیدونکو دا هغه ورونه دي چې دلته په دې پروژه کې کار کوي او د نیکه مرغه چې ډېری ورونه ورسره په کار باندې هم مصروف دي هغه ستونزې چې موږ د بیکارۍ له امله دلته د هېواد په داخل کې لرو دغه ډول پروژې کولی شي چې ځواب ورته وي او دغه ځوانان چې کار پیلوي نور ورونو ته هم د کار زمینه ورسره برابرېږي زموږ هم هیله دا ده چې هغه ورونه چې توان لري او کولی شي د کار لپاره نورو هېوادوالو ته زمینه برابره کړي خپل کارونه شروع کړي هغوی دې هم دغه ډول خپلې هغه وړتیاوې له هېوادوالو نه درېږئ درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې چې زامن الحق امیني له خپل ټیم سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بخونکي خدای مو سپارم الله مو مل شه